شفیقه خپلواک داسې څه ویلي دي چې په اورېدلو به یې حیران پاتې شئ. د ښځو د نړیوالې ورځې په اړه یې څه وویل. درنو لیدونکو د سوله افغان یوټیوب چینل یوې بلې ویډیو ته ښه راغلاست. د شفیقه خپلواک دغه خبرې په همدې ویډیو کې کتلی شئ. موږ د رنګونو تر شا مړي یو، څوک یې هېڅ نه ویني. شفیقه خپلواک وایي نه پوهېږم د هغه ژوند کولو به څه خوند و چې تمام عمر د دې تشریح کولو کې تیر شي چې نورمال انسانه د هېڅ چا متا نه او نه باید به اوسي. په خپل ځان خپله پام کولی شي. هېڅ څوک مکلف نه دي تا د خوندیتوب په پلمه زنداني کړي. ته د نورو د ګناه مسؤله نه یې. د فکر کولو وړتیا لري، معقولیت لري، استدلال کولی شي، خپله غږېدلی شي او غږ دې حرام نه دی. ژوند به څه وي چې د شمعې غوندې ویلې شوې او نورو دې ورته لاسونه تاوده کړل، خونې یې رڼا کړې خو تا وبایلله. ته له هر څه تېره شوې. ژوند به څه و چې رڼا دې تر هغو غواړي چې دوی یې زغملی شي، چې د دوی تر واک لاندې وي. که نه نو محوه کوي دي، ورکوي دي. ژوند به څه وي چې د مینې لپاره ونه شوې درېدی. د خپلو هیلو وړې غوټۍ دې له غوړېدو مخکې وچې شوې. خوبونه دې اوبو یوړل یوازې په دې خاطر چې انجلۍ پیدا وي. ژوند به څه و چې حتی د خپل درد د لیکلو او شریکولو لپاره هم باید توضیح ورکړي. باید خلک قانع کړي چې درد دې خوري، زړه دې خوږیږي. ژوند دې درنه اخیستل شوی، مکتب دې تړلی، پوهنتون دې نشته، دنده دې نشته، غلي کړي او غرور دې ایره شوی. حتی که پرې غږیږي وایي طرف واقع کیږي، وایي فاصلې جوړوي، وایي پردۍ کیسې دي لکه زه چې انسانه نه یم او دا یوه هیله او یو درد هم نشم لرلی. ژوند همدا و چې زنځیرونو وخوړ، بېسوادۍ وخوړ، د ښو ورځو انتظار وخوړ، بایللو وخوړ، چوپتیا وخوړه. خو سره له دې هر څه ناهیلۍ زما طبیعت کې نشته. که دوی مې هر څومره محوه کوي زه به هغومره حضور لرم. حداقل باید ژوند کې مو هره یوه دې مرحلې ته ورسیږو چې که مو ونشي منلی رد مو هم نشي کړی. قلم به نږدو، کتاب به لولو. کومه ورځ به حتما راځي چې د دې وطن لوڼې به خپل برخلیک خپله ټاکي. که دا نسل نه وي بل یې حتما. شفیقه خپلواک د دغو حقیقتونو په پای کې لیکي چې 8 مارچ مو بختوره. ستاسو له ملتیا هم ډېره زیاته مننه. تاسو د شفیقه خپلواک د دغه لیکنې په اړه که کوم څه ویل لرئ په کومنټ کې لیکلی شئ. موږ هم ستاسو مثبت منفي نظرونه په پوره حوصله لولو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.